ګورې عزتمنو تاسې په دې خبره ځان پوه کړئ نه پر نیکي کولو الله جنت درکوي نه پر ګناه کولو الله دوزخ درکوي الله جل جلاله فرمایي فمن جاء بالحسنة فله عشر امثالها چې چا یوه نیکي راوړله د نیکي سره رالی زه لس نیکي وکړو دی نه چې چا نیکي وکړه الله هغه ته لس نیکي وکړي چې چا ویوله د ځان سره فمن جاء بالحسنة چې د نیکي سره رالی ډېر خلک نیکي وکړي په دنیا کې برته ځین خراب شي او ګناه کولو باندې الله دوزخ نه درکوي الله څه فرمایي ومن جاء بالسیئه که دې ګناه د ځانه سره راوړله زه عذاب درکوم ډېر کسان په دنیا کې ګناهونه وکړي خو توبه وکړه چې الله یې معاف کوي معاف کول خو پرېږده الله جل جلاله فرمایي چې کم چا توبه وایستله د ګناهونو څخه فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله فرمایي چې هغه بدي دي زه په نیکۍ در بدلوم نو چې په نیکۍ بدلې سي نو بیا پر هغه الله تا ته سزا درکوي دا زموږ کسان اکثره کسان بعضې و چاته پر ګناهونو پر زړو ګناهونو لکه هغه ګناهونه به الله په نیکۍ ور بدل کړي هغه ګناهونه به اوس نیکۍ سوي دی به پر هغه باندې پیغور او تانه ورکوي پکار دا د عزتمنو چې که د ګناه څخه سړی ځان وساتي خو که د څه وسوه توبه کوي فورا الله تعالی سونه پورته کوي چې الله زما څه دا ګناه سوی ده ماته عفو وکړي بخښه وکړي الله دې ګناهونه په نیکۍ هم در بدلوي ان الله يحب التوابین الله د توبې ایستلو والا سره محبت هم کوي څومره غټه خبره لیکن افسوس خدا دی چې زموږ ځوانان ګناهونه هم کوي او دلایل هم کوي در ګناه غټ جرم دا دی چې ته دلایل پر ووایې ګورې شیطان ته الله جل جلاله فرمایله چې ته آدم علیه السلام ته سجده وکړه شیطان سجده ونه کړله پر دې انکار باندې پر دې ګناه باندې دلایل شروع کړ چې زه دې د اوره پیدا کړی یم او دی د خټو څه پیدا کړي زه ده ته سجده وکړم الله مردوده کړي تر قیامته پورې به مردوده آدم علیه السلام ته الله وفرمایل چې دغه درخت له مه ورنږدې کېږي دی ورنږدې سو دلایل یې نه کړو شروع چې داسې سو او داسې سو پام یې نه و او بله او بله څه یې وفرمایل ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين چې الله موږ په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړي زیاتوب وکړي که چیرې ته عفو بخښه موږ ته ونه کړې موږ به د نقصان والا اوسو نو زه به دې ځوانانو ته خواس کوم یو ځوان به ډوډه خوري چې وروره دا ډوډه مه خورئ ته ولاړ شه دی صوفیان دی کارونه کوي چې دا غلط کار مه کوه ته ورشه دا دینداره خلک دي بزرګان خلک دي داسې غلط کاروبارونه کوي چې دا مه کوه پرون ما پلانه یې ولید دا کار یې کوه ګوره یو ګناه د څه وسوله هغه ګناه کې مبتلا د الله څخه عفو غواړه که چا درته دا مه کوه دلایل مه پر وایه ته دعا کوه چې الله توفیق راکړي زه د ګناه څخه ځان خلاص کړم عجزي کوه دا امکان به وي چې د مرګ د مخه الله تا ته د توبې توفیق درکړي دا ستا ګناهونه په نیکۍ بدل شي دلایل مه پر وایه وای چوری بھی کرتا ہے سنا زوری بھی کرتا ہے سنا غلام کے اور سنے زور هم کے زور هم کے دلائل هم وای گناہ هم کے دلائل هم پر وای هر گناهګار چې په ګناه کې مبتلا وي پکار دا چې عاجزي وکړي خاکساري وکړي الله ته خواست وکړي چې الله د مرګ د مخه د ګناه څخه د خلاصونو توفیق راکړي څومره ښه خوند کوي سړی الله له په سپین مخ ورسي د ده ګناهونه هم په نیکۍ بدل شي او خاص کر دا ژورو خریولو والا ته زه وایم دوی ډېر دلایل پر دې وایي چې ته ورسه ژوره خو پلانې پرېښه څنګه کار ژوره خریل یو داسې عمل هره ګناه موږ زړه ته تسلي ورکولی سو چې کیدای سي الله ور معاف کړي لیکن ژوره خو کبله د سره ولاړه موږ څنګه زړه ته وایو چې دا به الله ور معاف کړي خو کبله د سره ولاړه
چې جنازه پرته یې ژورې خریل یار سړی دی ورته ګوري چې په ژورې ولې څنګه خوند نه کوي دا ژورې والا چې مړ شي څومره ښایسته منظر شي نو دلایل مو پر وایه چې او ته ورسه دی ژورې چې دی کارونه کوي موږ په خوب نه دي لیدلي په دې باندې تا ته دا ژوره خریل جایز کېږي که یو چا یو ګناه کوله یو بزر کوله یو عالم کوله یو ملا کوله یو تبلیغي کوله یو بل دیندار سړي کوله نو تا ته دا ګناه جایز کېږي چې بیا ته وکړي خلاصه د خبرې دا ده چې ګناه کوې توبه کاږه الله به په نیکي دې بدل کړي او که ګناه کوې دلایل مو پر وایه بس والله دې عفو راته وکړي الله دې د توبې توفیق راکړي دا غټه خبره